السلام علیکم دوستانو، ویلکم ټو انګلیش وید ولی. دوستانو نن به موږ هغه لغاتونه چې یو رقم تلفظ لري خو معنی فرق کوي په انګلیسي کې ورته هوموفونیس وای. نو دا کوم دي راځي چې په تفصیل سره وایو. پیر وای جوړې ته، او پیر وای ناک ته. همدا شان د موږ سی وای سمندر ته، او سی معنا لیدل. رایټ دا درست وای، رایټ خ یا سما. رایټ بل مونږ سره دا لیکلو ته وای. همدا شان مونږ سره دا ټو وای دو ته، او ټو معنا هم، او ټو معنا ته یا لپاره. فلاورز وای ګل ته، فلاورز وای اوړو ته. همدا شان مونږ سره دا ویدر وای هوا ته، موسم ته. بل ویدر مونږ سره دا ویدر ک. همدا شان سن وای زوی ته، او بل سن مونږ سره لمر ته وای. میل وای پښتو کې نارینا، او بل میل مونږ سره دا پوست یا لیک. همدا شان مونږ سره دا بای یو بای چې دا اغستلو ته وای. بل بای معنا ترڅنګ، او بل بای معنا خدای پامانی د پاره موږ استعمالو. پیس وای سولې ته، بل پیس موږ سره دا ټوټې ته وای. هیر وای اوریدل، یا بل هیر موږ سره دا دلته. همدا شان ریډ وای لوستلو ته، او بل ریډ معنا سور رنگ ته وای. ویک یو ویک چې دا کمزوري ته وای. بل ویک چې دا هغه اونۍ ته وای. میټ وای غوښه، بل میټ موږ سره دا هغه ملاوېدلو ته وای. الاود وای اجازه ته، الاود وای اجازه، او بل الاود موږ سره دا په لوړ غږ خبرې کول. همدا شان موږ سره دا بریک چې دا ماتولو ته وای. بل بریک موږ ته هغه بریک ته وای. همدا شان دوستانو موږ سره دا ډیر وای ګران ته یا نږدې ته. بل ډیر دوستانو موږ سره دا هوسۍ ته وای. همدا شان دوستانو موږ سره دا نو وای پوهېدلو ته، او نو معنا نه. نو دوستانو دا موږ سره هوموفونیس، دا دوستانو موږ سره هغه لغاتونه چې یو رقم پرونانسیشن ولري او معنا مختلف ولري.